must تلفظ یې must ده او معنا یې باید ارومرو یا خامخا. په انګلیسي ژبه کې د must کلمه ډېره زیاته اړینه ده چې په پام کې ونیول سي. must یوه نموني یا کومکي فعل ده چې ډېر قوي امر او مجبوریت ښکاره کوي. ډېر قوي امر او مجبوریت ښکاره کوي په یو جمله کې. که هر څوک غواړي چې خپله انګلیسي بالخصوص ګرامر برخه زده کړي نو بیا موږ سره اوسئ. موږ درته دغسې اړین معلومات تر تاسو رسوو. نو له موږ سره اوسئ او ویډیو تر پایه وګورئ تر څو د مست په اړه تر څو چې نه پوهېدئ پوه سئ. وي مست په یو مثال سره به زه تاسو ته بالکل واضح کړم چې مست څومره ارزښت او یو اړین شی ده. وي مست help the poor. We must help the poor. موږ باید له فقیرانو سره مرسته وکړو. موږ باید خامخا فقیرانو سره مرسته وکړو. د یو قاطع یو امر یو مجبوریت یې ښکاره کړی دی دلته. موږ باید له فقیرانو سره مرسته وکړو. مجبوریت یې ښکاره کړی. په جمله کې مجبوریت یا امر موږ ته سوی ده چې موږ باید له فقیرانو سره مرسته وکړو. دلته یو امر وجود لري چې موږ ته سوی ده. همدا رقم په یو بل مثال کې تاسو ته نور هم اسانه او خلص کومه. Every Muslim must pray 5 times in a day. Muslim must pray 5 times in a day. هر مسلمان باید په ورځ کې 5 وخته لمونځ وکړي. یعنی هر مسلمان مکلف ده، مجبور ده چې په ورځ کې 5 وخته لمونځ وکړي. مکلف مجبوریت یې ښکلته. په پاس کې موږ ته امر سوی و، په دغه جمله کې موږ ته مجبوریت ښکاره کړی چې موږ مجبور یو چې 5 وخته لمونځ وکړو. همدا رقم موږ چاته وایو چې یو کار وکړه یا دا کار وکړه، موږ ورته must استفاده کوو ځکه must د باید او خامخا. You must do work. ته باید دا کار وکړې. دلته امر ورته سوی ده. امر ورته سوی ده چې ته باید دا کار وکړې. must ډېر زیات مهم دی چې په پام کې ونیول سي. همدا رقم must د ضرورت د بیانولو لپاره هم استعمالیږي. د ضرورت د بیانولو لپاره کوم چې ډېر ضرور وي په جمله کې، په یو سنټنس کې ډېر ضرور وي، په هغه کې هم استعمالیږي. must د ضرورت د بیانولو لپاره هم استعمالیږي. په یو مثال سره تاسو ته ډېر زیات اسانه کومه. He must work hard for promotion. He must work hard for promotion. هغه باید د پرمختګ لپاره سخت کار وکړي. دلته ضرورت ده. د یو څیز د هڅې د سخت کار ضرورت ده تر څو پرمختګ پرې وکړو. دلته ضرورت بیان کړی ده. He must work hard for promotion. د ضرورت هغه باید د پرمختګ لپاره سخت کار وکړي. دلته د ضرورت بیان کړی ده. کوم چې ډېر زیات ضروري ده هغه یې دلته بیان کړی. must د ضرورت د بیانولو لپاره هم استعمالیږي. مثال He must work hard for promotion. هغه باید د پرمختګ لپاره سخت کار وکړي. دغه مثال چې ډېر ضرورت بیان کړی دی په دې کې. هغه باید د پرمختګ لپاره سخت کار وکړي. همدارنګه must د قوي احتمال لپاره هم استعمالیږي چې یو ځای کې قوي یا سترونګر احتمال وجود ولري، همالته هم must استفاده کیږي. د قوي احتمال د وجود لرلو کې هم must موږ استفاده کولی سو. کوم ځای کې چې قوي احتمال وجود ولري. قوي احتمال په کوم ځای کې وجود لري؟ زه تاسو ته په یو مثال بالکل ډېر خلاص او اسانه کومه چې تاسو یې ښه پرې پوه شئ. زما پوره هڅه دا ده تر څو تاسو ته د انګلیسي اړین معلومات درکړم. نو زه تاسو ته د قوي احتمال کله چې must ورته استفاده کیږي، قوي احتمال په کوم ځای کې وجود لري، زه تاسو ته بالکل په یو مثال سره واضح کوم. I think she must be sick. I think she must be sick. زه فکر کوم چې هغه به حتما ناروغه وي. I think she must be sick. زه فکر کوم یعنی زه داسې فکر کوم چې هغه به حتما ناروغه وي. زه فکر کوم چې هغه به حتما. دلته قوي احتمال وجود لري ځکه چې یو کس فکر کوي چې هغه به ناروغه وي، نو دلته must استفاده شوی د قوي احتمال د وجود لرلو لپاره must استفاده شوی ده. I think she must be sick. زه فکر کوم چې هغه به حتما ناروغه وي. دلته قوي احتمال د لرلو لپاره must استفاده شوی ده ځکه چې قوي احتمال دلته لري. must پورې تړلي
او مهم معلومات چې موږ تاسو ته واضح کړو. ماست په کومو ځایونو کې د څه وخت لپاره کارول کیږي، نو موږ په دې ویډیو کې تاسو ته بالکل ډیر په اسانه طریقه په دې ویډیو په دې شیانو باندې مکمله خواري کیږي تر تاسو رسیږي. تاسو هم وخت بې ځایه مه تېروئ. په دې جدید دور کې چې انګلیسي څومره مهمه ده، نو راسئ او انګلیسي ژبه زده کړئ. که تاسو غواړئ چې انګلیسي ژبه زده کړئ او یا مخکې لاړ شئ، بیا موږ سره اوسئ. موږ درته داسې اړین معلومات د انګلیسي ژبې تر تاسو رسوو تر څو تاسو پوه سئ او مخکې ولاړ شئ. دغه د ماست معلومات وکاروئ او مخکې لاړ شئ. له نورو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ.